بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو په اف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې راغلاست وایم تاسو ته. نننۍ موضوع چې ده زمونږ هغه اچ لوک اپ فنکشن ده. تېره ورځ مو په وی لوک اپ فنکشن کار کړی و چې وی لوک اپ باندې تاسو پوه شوي یاستئ چې هغه ورټیکل سرچ کوي، یعنې د کالمونو په واسطه موږ سرچ کولی شو د کالم نه ډیټا راواخلو. او اچ لوک اپ فنکشن چې ده دا هاریزنټل سرچ کوي یا افقي سرچ کوي، د رو وایز سرچ کوي. لکه دلته راځو اوس یو څه مثالونه ما راوړي دي. فرضاً تا سره جنس دی او فی کیلو قیمت دی، مثال چای بوره وریجې شیدې، ته غواړې د دې قیمتونه معلوم کړي. دا خو لږ یو څو ریکارډه ما لیکلي، تا سره مثال په سلګونه او زرګونه ریکارډونه دي، د هغې نه چې دی دا معلوموي. دلته ګوره لیست مو جوړ کړی دی. فرضاً زه ورته وایم چې چای قیمت څو دی، فی کیلو 300، شیدې 50، مثال وریجې 100. همدارنګه یو بل مثال مو راخیستی دی، دلته تخفیف دی. مثال فرضاً جنسونه دي، د هغې قیمتونه یې 1000، 2000، 3000، 4000، 5000، هر یو کې خپل تخفیف دی. اوس تا ته معلومات نشته مثال چې په زرو کې څومره تخفیف دی، دې ځنې راځي ورته وایي چې دا 0 تخفیف 15%. همدارنګه مثال د 3000 تخفیف 15%، د 5000 تخفیف 25%. نو دې لپاره چې تاسې په دې باندې پوه شئ، راځو عملي مثالونو ته کار ته چې څنګه کار کوي. زه دا ډیلیټ کوم دې ځای نه، همدارنګه چې دی د دې شیټ نه هم دا ډیلیټ کومه. دا لیکل پرېږدمه، همدغه لیکلو باندې کار کوو. تاسو سره به همدغسې یو جدول وي. نو دا چې دی رو وایز کار کوي. څنګه کار کوي؟ زه به راشم دې ځای نه، دغه کوم ډیټا ولیډیشن دی دې ځای کې به چې دی دا ولیډیشن چې دی دا زه ختم کړم، دا به اوکې کړو. همدارنګه د بل شیټ کې چې کوم ډیټا ولیډیشن دی دا هم زه ختموم، اوکې. اوس راځو زمونږه کار چې دی اوس شروع کېږي. لومړی تاسې به راشئ د جنس په خانه کې به ودرېږئ، ډیټا ولیډیشن ته به راشئ. دې ځای نه چې دی ډیټا ولیډیشن باندې به کلیک وکړئ او د ان ویلیو په ځای به لیست واخلئ او دلته سورس کې به کلیک وکړئ. ستاسې چې کوم جنسونه دي هغه ټول ورته سلیکټ کړئ. داسې کله مو چې سلیکټ کړه دا اوکې کړئ چې دلته موږ سره ګورئ لیست جوړ شي. دا نومونه به خپله اتومات راځي، ته یې لیکلی هم شي او دغه نومونه به اتومات راځي. اوس راځو چې لوک اپ فنکشن څنګه کاروو. تاسې به ولیکئ د قیمت په سیل کې ایکوال اچ لوک اپ. اچ لوک اپ پسې به ټیب ووهئ، را به شئ دې کې لومړی به یې لوک اپ ویلو. ته سرچ د څه شي کول، د څه شي په واسطه سرچ کول غواړې؟ زه ورته وایم چې زه سرچ کول چې دی هغه د جنس د نوم په اساس. د جنس نوم چیرته لیکو؟ دلته د جنس په خانه کې په بي شپږ کې موږ دا لیکل کوو. بیا چې دی کامه به ورکوئ، بیا وایي ټیبل ایری. ایری د کم یو ده، ټیبل د کم یو دی. زمونږ ټیبل چې دی دا دی، دا ټیبل به مکمل ورته سلیکټ کړي. کامه بیا څه وایي؟ رو انډیکس نمبر څو دی، د رو نمبر څو دی چې ته د سرچ کول د هغې په اساس غواړې. رو زمونږ دویمه رو ده، دلته به ورته ولیکو دویمه، یعنې دغه د جنسونو پسې چې کومه رو راځي دا دویمه رو ده، دا به ورته سلیکټ کړو. کامه دلته بیا وایي ټرو او فالس دی، اپروکسیمیټ میچ غواړې که ایګزیکټ میچ غواړې. اولنی چې دی اپروکسیمیټ میچ چې دی تقریبا هغې سره نږدې ویلیو راخلي، او فالس ایګزیکټ میچ چې دی دا خپل عین همغه شی ویلیو راخلي. نو تاسې به راشئ فالس به انتخاب کړئ، ټیپ به ووهئ او دا به انټر کړئ. اوس فعلا ناټ اویلیبل ولیکو. ولې؟ ځکه موږ سره جنس انتخاب نه دی. موږ به راشو دې ځای نه به جنس ورته انتخاب کړو. بورې قیمت وګورئ دلته څو دی، 150. شیدې قیمت څو دی، 50. د وریجو قیمت څو دی، 100. د چای قیمت څو دی، 300. خو که چېرته تا سره جنس موجود نه وي، مثال فرضاً ته دلته یو بل جنس ورته لیکې. فرضاً زه ورته لیکم چې ګوړه. دا خو یو موږ ډیټا ولیډیشن کې اخیستی، دلته دا نوم اخلي نه، او بله که موجود نه وي دلته تا ته ایرر میسج درکوي. نو که چېرته موږ دا لیست اخیستی وي، دې لیست کې چې دی بیا موږ بل نوم نشو ورکولی، نو ته به دلته اضافه کې لیست به بیا اپډیټ کې. کله چې د لیست اپډیټ که مثال دلته فرضاً دې ځای کې ته دا ګوړه اضافه کې. قیمت یې فرضاً فی کیلو ده 120.
نو دا به څنګه د لیست کې راوړئ دلته به راشئ ډیټا ولیډیشن ته او دلته د لیست کې به کلیک وکړئ دا به هم ورسره انتخاب کې داسې اوکې ګوره اوس که چېرته راشو ګوړه انتخاب کړو ګوړه یې راوانخسته نو دا به دلته راشو په دې کې هم موږ سره سلیکټ نه دی په فنکشن فارموله کې نو دې کې به هم چې دی دا ور اضافه کوي داسې داسې به دا ټیبل کې څنګه کوي اضافه کوي انټر یې کوي اوس یې ګوره قیمت راواخیست راځو دویم مثال ده هیله ده چې په دې اول مثال پوه شوي یاستئ دویم مثال زمونږ چې دی هغه د تخفیفونه دی مثال فرضاً قیمتونه دي تاسو راته هر قیمت کې ورته تخفیف اعلان کړی دی نو راځو ډیټا ولیډیشن ته تاسو د شارټ کټ له لارې هم ډیټا ولیډیشن ته راتلی شئ الټ به ووهئ ای به ووهئ وي بیا وي ډبل وي دې نه بعد به تاسې راشئ دلته لیست باندې به کلیک وکړئ دې سورس کې کلیک وکړئ زه دا قیمتونو ته چې دی دا زه څه جوړوم دلته مې ورته یو لیست جوړ کړ اوس راځو دلته تاسې به ولیکئ اچ لوک اپ اچ لوک اپ چې ولیکه را به شئ لومړی لوک اپ ویلو قیمت زه راخلم ټیبل ایریا زموږ کم یو دی زموږ ټیبل ایریا دا ده کاما څوم نمبر کالم راخلي د رو راخلي دویم نمبر رو راخلم کاما فالس ایگزیکټ میچ ورته انتخاب کوي او دا انټر کوي انټر نه بعد اوس قیمت موجود نه دی که دلته راشئ یو قیمت انتخاب وګورئ تاسو سره چې دی دا 4000 کې تخفیف 20% دی ګورئ دلته دا فیصدي که چېرته داسې راغله چې دا فیصد علامه ورسره نه وه دا چې دی مطلب 0.100 راغی تاسې به چې دی راشئ دلته پرسنټ به انتخاب کوئ دا به بیا صحیح راځي درته صحیح به شو کوي فرضاً زه غواړم 2000 کې 10% 0 کې 15% همدارنګه په 50,000 کې 25% تخفیف دی نو دا زمونږ د اچ لوک اپ فنکشن چې دا هاریزنټل سرچ کوي رو نمبر په اساس سرچ کوي دا دوه مثالونه مې درته وړاندې کړل هیله ده چې تاسې پوه شوي یاستئ ورباندې نو که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک یې کړئ خپل نظر موږ سره شریک کړئ او د دوستانو سره دغه ویډیو شیر کړئ